ګیلمن وزیر لا هم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د دغه روغتون ډاکټران وایي ښاغلی وزیر لا هم په وینټیلیټر یا د ساه اخیستلو په مصنوعي ماشین دی. د دغه روغتون ډاکټرانې حالت لا هم د اندېښنې وړ یادوي. په لسګونو کسان شپه او ورځ دلته په پیمز روغتون کې منتظر وي. انتظار د هغې شیبې کوي چې کوم ښه خبر ترلاسه کړي. د غورځنګ له مشرتابه سره وخت ناوخته دلته نور فعالان، سیاستوال او د هغه خواخوږي راځي. د غورځنګ مشران وایي هغه بریدګر چې په نوموړي یې برید کړی لا هم پولیسو نه دی نیولی. 2017 کې یعنی یو 15 کسانو په ګیلمن باندې حمله وکړله. همدا حمله چې کړې ده په دې وخت کې ګیلمن سره صرف یو ملګری و، نو ټیک ته مخامخ خو د دوی لیډینګ هلته د آزاد داوړ نامې یو کس په شکل کې کېدلو، خو چې کوم طرز دا وهل شوي دي عین هغه ځای ته وهل شوی دی چې ارمان و، هغه چې کوم ځای ته عثمان لګېدلی و، هغه چې په کوم ځای عارف لګېدلی و، همدغسې هغه هم و. نو دا ډیره د تشویش خبره ده او مونږ ګورو لګیا یو څه قوتونه خامخا د دې تر شا شته، خو بیا چې کله مونږ ولیدل چې د اسلام آباد په شان ښار کې دومره غټه پیښه کیږي او په دومره ورځو کې د هغو نیول، خو پرېږده د سره هېڅ د هغو د نیولو هڅې هم نه کیږي، نو بیا اوس مونږ په دې کې نور نه یو شکي چې ریاستي پشتپناهي حاصله ده د هغو شیانو ته. د روغتون په ودانۍ کې دلته د ګیلمن په ورونو او د غورځنګ په مشرانو ټول راټول وي او تر ډیره یې سلا مشورې په دې وي چې نوموړی د درملنې لپاره بهر هیواد په خاصه توګه المان ته ولېږدوي. خو د غورځنګ د مشرانو په خبره لا یې هم هلته له روغتونو کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. انشالله ښه باروبار یم او میږ هېڅ پریشانی نه کی غونډ پښتونه غونډ کوم په د پریشان دی د میږ د پوره پریشانی هېڅ ضرورت نشته چې میږ یې وږي. انشالله میږ ښه مطمئنی، انشالله دا هر څه باشه دا جوړېږي وده ته میږ هر کله تیارېږي چې دا والده لیار ته دا یو وید دا میږ وده ته ورکړی و او که کړی و وده ته میږ تیار وي چې انشالله په داسې هېڅ پریشانی نشته او نه پې خفه یي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پورفعال او شاعر ګیلمن وزیر وړمه ورځ برید سوی و چې تر هغه وروسته لا هم په روغتون کې بستر دی او لا یې هم درملنه روانه ده. پر نوموړي برید د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنو غندلی او د هغه له کورنۍ او پلویانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده.